محترمو دا کم مجاهدین چې تاسو وینئ دا اوس فلحاله د هرات ولایت تورغونډۍ ساحې ته راورسېدل. نو دښمن دا ادعا لري چې موږ په دا ساحه کې عملیات کوو د ګمرک په ساحه باندې. نو اوس په فلحاله دغه مجاهدینو د یو امیر صاحب سره خبره وکړو چې دی کومه وینا لري. امیر صاحب تاسو یو څه بیان وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دشمن چې کومه ادعا کوله چې موږ به دلته عملیات وکړو تورغونډۍ باندې یا پر اسلام قلعه باندې یا رباطسنګي پر ولسوالۍ باندې یا بالخصوص پر ګمرکاتو باندې، نو الحمدلله مجاهدین مکمله بیداری ورته لري. نو هدې اوس د فلحاله د ګلران قطعه او د کوشکوني قطعه د لې تورغونډۍ ته رارسېدلې دي. نو د ګمرک پر شاوخوا باندې او ولسوالۍ مرکز په طرف باندې مجاهدین مکمله آمادګي لري. شوبلې او ثقیله او خفیفه وسلې د شپې لزران الحمدلله مجاهدین بیخي وړتیا د هر څه لري، مکمله آمادګي نیولې. که خدای کوله دښمن هیڅ نشي کوای، بیا هم که دښمن راشي څو ځایه دښمن راغلی دی ناکامه تللی دی، الحمدلله مجاهدین بس پوره آمادګي ورته لري، څه مشکل نشته که خدای کوله. الله پاک مو په عمر کې برکت واچوي. امیر صاحب کار او خدمت الله مو وساته. السلام علیکم. ان شاء الله محافظ نصیر.